یو طریقه دا ده، علما یو نوع دا ذکر کړی دی، وی حجر استماعي، قرآن ته غوږ نه ایښوده او د هغې ځای خفه کېږي ونو د هغې ځای هم زموږ نه دې موبایل او دې نیټ نیولی دی. دې فیسبوک ته به ناستي، د خلکو د جاخې به اوري، بعض پکې سندرې او ټنګ ټکور اوري، بعض پکې چې دی کنځلې منځلې اوري، بعض پکې د دروغو اخبار اوري، بعض پکې فلمونه او ډرامې ګوري، بعض پکې څه ګوري او څه ګوري. او د سره دومره وخت نه چې لږ پکې د یو قاري تلاوت ولګي، هغې ته پکې یو 15 منټه غوږ کېږي. بلکې دیني طبقه چې کومه ده په هغو کې لا بعض په نظمونو او په نعتونو پورې نښتي دي، هغوی له د قرآن ځای هغې نیولی دی. دا یاده که ګوره، دا یاده که چې کله تا یو ګناه شروع کړه که نه، او ګناه دې کوله، د دې ګناه په مقابل کې به لازم یو دینداري قرباني هغه به تا نه ځي. دا خبره یاده که او سوچ پې وکړئ چې لاړئ نو وبه پرې رسئ په دې خبره چې کله دې ګناهونه کول که نه، د دې په مقابله کې به دینداري قرباني، یعنی سندرې اورېده، د دې په مقابل کې به قرآن تلاوت ته نه ځي. پالتو وخت تېرول په دې نیټ باندې د دې د لاسه تا نه د قرآن تلاوت ځي. که چېرته موږ داسې کار وکړو، نن سبا الحمدلله دنیا پراخه کړې ده، ټکنالوژي ډېره مخکې تللې ده، چې دا قرآن کریم ډاونلوډ کړو په دې موبایل کې، روزانه یو مخ تلاوت د یو قاري او روح به ځان سره وایو، ما ورته به قرآن زده کړو. پخوا به لا داسې وه چې لازم به د استاد خواله ځې او ټیم به ورکوې او وخت به ورکوې او ګاډی او یو شی او بل شی. اوس هغه کیسې نشتې چې څوک یې زده کول غواړي، لارې ورته پراخه دي، او چې څوک یې نه یې زده کوي که نه، که هغه ته زر لارې کولاو کړي هغه بیا هم نه یې زده کوي. روزانه یو مخ بس چې درته اورې، نیم مخ اوره او بیا په دغه قاري پسې وایه شاته، ته به د قرآن کریم لویه برخه چې د هغه به ته صحیح کړې، د هغې تلاوت، د هغې یادول، هغه به تا ته اسان شي. دغه شان د قرآن نه یو هجرت دا دی، حجر تدبره، قرآن کریم کې سوچ نه کولو. دا ته یو حقیقت ویمه چې پښتنو کې یعنی چې قرآن کریم نه کوم هجرت شوی دی که نه، د ټول نه ګډ پکې دا دی سوچ او فکر کول په قرآن کې. سوچ او فکر خو په قرآن کې به هله وشي چې ما ورته په قرآن باندې خو پوه شو که نه، نو چې سړی به پوه نه دی، دی به څه سوچ او فکر وکړي. ولې زمونږ پښتانه دا شکایت کوي پکې بعض چې یاره مولوي صاحب نن لمونځ اوږد کړو، نن یې داسې کړو، نه یې دا میټ دوی چې په ده زیاتېږي، دی تنګېږي، وجه دا چې دی پوهېږي نه چې هغه امام څه وایي. او که دی په دې پوهېدی ده به دا نه ویلی چې یاره دی میټ دوه د لمونځ اوږد کړو، نه، بلکې کیدی شي دله دا ارمان کړی وی چې یاره دا لمونځ یې نن لنډ وکړو، که لږ اوږد یې کړی وی ډېر خوند به یې کړی و، ځکه چې هلته هغه پوهېږي د الله په کلام باندې. که ما ورته اوس څوک داسې کښېنی که نه چې زموږ د دې ژبې نه وي، بلې ژبې والے، او یو څو کسان خبرې مخې ته شروع کړي، ما ورته به تنګېږو، ځکه چې موږ د هغوی په خبرو باندې نه پوهېږو. سم خیال دی چې یو سړی د الله په خبرو باندې نه پوهېږي، دله به داسې خوند ورکړي لکه څنګه خوند چې هغه چا له ورکوي څوک چې پرې پوهېږي. تاسو څه وایئ؟ ور به کړي داسې خوند؟ چېرته هم نه ورکوي داسې خوند. یو سړی قرآن کریم باندې پوهېږي، یو سړی پرې نه پوهېږي، دې دواړو له یو شان خوند ورکړي، دا زمانه هم نه ده سره. هغه پوه دی چې زما رب ماته څه وایي. دا قرآن کریم خلک وایي که نه، او په ناروا کارونو کې واقع دي، دې کې اکثر هغه دي چې په قرآن کریم باندې نه پوهېږي، ځکه خو په دغه کارونو کې واقع دي که نه، ځکه خو د خپل رب نه لرې شوي دي، د هغه د دین نه لرې شوي. موږ قرآن کریم څه ته پرېښودی دی؟ موږ قرآن کریم به دې ته پرېښودی دی چې لاسنیوو کې بعض خلک یې لولي، دا لا پرېږده، مړو باندې قرآنونه ځي مقبرو ته، هلته یې ویله که دا قرآن الله دې ژوندو ته رالېږلی، دا ژوندي مې پوه کړه. نه موږ قرآن مقبرو ته پرېښودی دی، موږ قرآن قرآني آیتونه په نقشو کې ولیکه او په بیټکونو کې ولګه او په دکان کې ولګه. قرآن دې دپاره دی، قرآن دې دپاره چې تعویذونه ته جوړ کړه، غاړې ته یې واچوه. قرآن دې دپاره الله رالېږلی، دا کتاب الله رب العزت رالېږلی د څه دپاره دی؟ د سوچ او د فکر دپاره دی. او ذکر سورة صاد کې الله وایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب
الله دا قرآن دې دپاره رالیږلی لیدبروا آیاته چې دې په دې آیتونو کې سوچ وکړو فکر وکړو ولیتذکر اولو الالباب د عقل خاوندان د دې نه نصیحت واخلي. نصیحت به دې ما ورته اله وایو چې کله خو په ځان پوه کړو اله به ما ورته نصیحت وایو چې ما ورته به پوهېږو نو دې نه به نصیحت څه وایو. قرآن الله رب العزت او دا مې یاده کړه قرآن الله ګوره یوازې دې نه هم نه یې رالیږلی چې دې به تلاوت کېږي. د دې نه غټ مقصد هغه په دې قرآن باندې ځان پوه کول او په دې عمل کول دي. تلاوت هم عبادت دی خو محض تلاوت له الله قرآن کریم نه دی رالیږلی چې صرف تلاوتونه دې کېږي. د قرآن الله دې نه رالیږلی چې دې کې سوچ او فکر وشي عمل دې پرې وشي دې ته واپس شي دا خلک د دې نه قانون او دستور جوړ کړي. د قرآن کریم الله رب العزت دې دپاره رالیږلی دی. دغه شان هجرت د قرآن نه یو قسم علما ذکر کوي هجر العمل به د دې قرآن کریم باندې عمل کولو نه هجرت کول. یو سړی وایي ونه زه ښه سړی یم ښه ته څنګه ښه سړی ما خو جوي د قرآن کریم نه هجرت نه دی کړی زه یې تلاوت هم کوم او زه بې پوهېږم هم زه ورته غوږ هم ایږدم بس زه ښه سړی یم. موږ وایو نه یو بله خبره ده اهمه او هغه ډېره اهمه ده عمل پکې. سوال دا دی عمل پکې صرف خبره اورېدو پورې خو نه ده که او دا خو ته په ځان باندې حجت قایمې قیامت په ورځ چې الله تا راونیسي او حدیث کې راځي چې قرآن یا ستا دپاره دلیل دی یا په تا باندې دلیل دی. اوس ته سوچ وکړه چې دا قرآن به ستا دپاره دلیل دی که په تا باندې به دلیل دی. دا قرآن به زما سپارش الله ته کوي که نه الله ته به شکایت کوي. دا خو ما ورته دې جواب کولی شو بل څوک یې نشي کولی. ما نه تپوس وکړه یوازې زه به ځان جواب د دې ورکړم چې یاره دا قرآن زما د حالاتو نه سخت ښکاري. قرآن ته لولې ته اورې ته درسونو کوم کښېنې تفسیر او ترجمې م اورې عمل پې نه کوې الله نه به څه جواب ورکړي. موږ قرآن کریم باندې عمل هغه پرېښودی دی. په دې باب کې موږ کمزوري شوي اورو الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي حدیثونه اورو نصیحتونه اورو هغې نه بعد عمل پې نه کوو. نو قرآن کریم پرېښودو یو قسم دا دی چې انسان په هغې باندې څه پرېږدي عمل پې پرېږدي.